طالبانو هغه کار وکړ چې جمهوریت 20 کلونو کې ونه شو کولی. د پنجشیر مافیا خوبونه په اوبو لاهو شول. طالبانو د زمردو استخراج او خرڅول پیل کړل. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. تیرو 20 کلونو کې که څه هم پنجشیر یوازینی ولایت و چې سلسله امنیت څخه برخمن و، خو بیا هم مرکزي حکومت نشو کولی چې یاد ولایت کې د زمردو په څیر قیمتي ډبرې استخراج کړي، خو د حکومت پر ځای د شمالي ټلوالې ځایي قمندانانو به استخراجول او بهر ته به یې قاچاقول. تازه خبر ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي پنجشیر کې د لومړي ځل لپاره زمرد په قانوني ډول استخراج او وپلورل شول. په دې ولایت کې ځایي چارواکي وایي هلته زمرد د داوطلبۍ له لارې په 4 میلیونه 569 افغانیو وپلورل شول. د پنجشیر له 2 کانونو د استخراج شوو زمردو د داوطلبۍ لپاره مراسم جوړ شوي و چې د قیمتي ډبرو لسګونه سوداګر او کاروباریانو ګډون پکې کړی و. د زمردو ځینې ټوټې ان تر 15,000 ډالرو پورې هم وپلورل شوي او داسې زمرد هم پکې و چې ان په 300,000 امریکایي ډالرو وپلورل شول. د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د اتحادیې مشر فیصل وویل دا بهیر په داسې ډول پیل شوی چې هر کان ته جواز ورکړ شو او معدن کاران او کیندونکي په خورا ښه ډول استخراجولی شي. د پنجشیر زمرد په ټوله نړۍ کې شهرت لري. د زمردو کاروباریان وایي د نړۍ په هیڅ ځای کې د پنجشیر د زمردو په شان شفاف زمرد نشته. د زمردو یو سوداګر نعیم خان وویل نن چې دغه زمرد ان په 300,000 ډالرو وپلورل شول. حکمت پکې شفافیت او ښه کیفیت دی. 2 کاله وړاندې طالبانو له بیا واکمنېدو د پنجشیر ولایت د زمردو د استخراج چارې درول شوې وي، خو یوه میاشت وړاندې د پنجشیر ځایي چارواکو دا چاره بیرته پیل کړه. پنجشیر ولایت کې د زمردو 250 کانونه سروي شوي دي چې 500 فعال او 250 غیر فعال دي او تر اوسه 300 معدنکارانو د استخراج جوازونه ترلاسه کړي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.